ګوره پلارې خو نیکه مه جوړېږه تا ته څو ځله ما ویلي چې زه د ملګرو سره ولاړ یم نو د ملګرو د مخې زما خواله مه راځه. ما ملګرو ته خپل پوزیشن جوړ کړی چې زما ګاډي دي بنګلې دي دولت دی او ته په دې بد حالات د ملګرو د مخې زما خواله رالې زما ټول پوزیشن دي خراب کو. بچیا ډېر وخت مې نه وې لیدلی یاد شوی مې ما وې چې ویلو مور دې په کور کې یاد دی چې اچې دي وما نو سوال جواب به دې کړي وو کور ته به د پسې راغلی وم ملګرو ته دې ډېر پاتې راوستمه. زویا ملګرو ته به پاتې نه راځې زه به بیا داسې نه کوم نه به کوم داسې چې څه وو نو خو تا وکړو نور به ته څه وکړې. یا الله داسې حلوات چاله مه ورکوې پروردګاره چې زما نه پې پلار شرمېږي د ملګرو د مخ دې په پلار باندې شرمېږي چې ده ولې راتلې یا الله نه دې نه خو مرقم اخیستی به دې ومه پروردګاره په دې سپینو ټکو ما نور به شرمم. السلام علیکم بچو. وعلیکم السلام. خان جي ما وایي ستاسو ټول کار مې سر ته ورسو ځمکې او د پټي چې څه کار ټول مې وکړو ما یې که نور څه کاري چې وکړم. ولې بابا دا ستا زوی نه دی څو بچیا دا بچی ویل خو زما هر سړي ته عادت شوی دی او چې بیا دا زما بچی وی نو بیا زما کار ته څه ضرورت و د مه زړه به په کور کې ناست وم په حقیقت کې زه د دوی نوکر یم. بابا داسې خبرې مه کوه موږ ستا زامن یو او بیا زموږ تربیت خو داسې شوی دی چې هغه مشر ته موږ د خپل پلار په نظر ګورو او د هغه خدمت په موږ فرض دی. بچی تاسو د عام مشر دونه خیال ساتئ چې بیا ستاسو پلار د هغه به څونه خیال ساتئ. بابا د پلار خدمت خو جنت دی او بیا دا نن چې زه داسې ټاټ پاټ یم دا هم زما د پلار برکت دی. خو بابا دا راته ووایه چې تاسو زوی نشته. بچوړیا زما زوی و خو چې کله یې غټ تعلیم حاصل کو نو مړ شو او د هغه زوی دپاره به ما په ځان باندې ولږې تندې تېرولې محنت مزدوري به مې کوله هر شي ته به زه کړېدم خو ما بسې شی خوړلو او ما دغه روپۍ بچت کړې خو دغه به تعلیم مې ولګولې او هر ټایم به مې الله پاک ته لاس اوچتو چې یا الله پاکه زما زوی کامیاب کړې زما نه زیات کامیاب کړې پروردګاره. او کله چې زما زوی تعلیم پوره کو نو زما په عاجزۍ او په غربت پورې خندا شروع کړه او زما په عاجزۍ او په جامو پیزارو به بیا شرم ورتلو او زما د زوی کامیابي زما د جدایۍ یو سبب جوړ شو. نن خو هغه ته زه زوی ویلی شم خو هغه ما ته پلار نشي ویلی شرمېږي په ما باندې په ما شرمېږي. هغه به کم بدبخته او بې ضمیره زوی وي چې د چا پلار ژوندی او دې خدمت ونه کړي. د پلار مثال خو د جنت یو دویم نوم دی خو داسې به څوک چې د جنت ګټلو نه انکار وکړي او هغه به ډېر بدقسمته وي چې د پلار د دعاګانو نه محرومه پاتې شي. بابا که تاسو مناسب ګڼئ نو موږ به د هغه خپل بې ضمیره زوی سره میلاو نه کړې. بس ملګرو بس نورې کنځلې مه کوئ. هغه بې ضمیره او بې مخه انسان زه یم چې خپلې قبلې او خپل جنت ته مې بد کتلي دي. زه د زوی یم او دا زما پلار دی. نه زه ستا پلار نشم کېدی په ما باندې خپل پوزیشن مه خرابوه زه ستا پلار نه یم د اخیرا خچه ستا پلار نشي کېدی نشي کېدی ستا پلار نشي کېدی. بابا داسې مه وایه د دې مطلب دا شو
چې تاسو ما خپل زوی نه قبلوئ او ما نه معاف کوئ چې تاسو ما نه معاف کوئ نو زما د ژوند هم څه فایده نشته زما د ژوند هم څه فایده نشته بچیا که ته هر څنګه یې زما په مرګ باندې نه یې سود زما بچی ما معاف کړی بابا زه ستاسو د خپو د خاورې برابر هم نه یم خو زه حالات او تعلیم داسې مست کړی وم چې زما نه خپله قبله او خپل جنت هیر کړی و بابا زما کامیابي ستاسو خدمت دی زما کامیابي ستاسو دعا ده بابا ستاسو دعا ده بچیا تا ته څه پته ده په کومه ورځ چې تا ماله څپېړه راکړه په هغه ورځ ما الله پاک ته سوال وکړو چې پروردګاره ما معاف کړی دی ته یې معاف کا نادان دی کم عقل دی پوهې به شي بابا داسې خبره مه کوه د څپېړې دا خبره مه وایه که نه قسم په خدای دا لاس د ځان نه پرې کوم دا لاس د ځان نه پرې کوم نه بچې نه الله دې نه کړي بچیا نه به یادوم دا خو ما تا ته خپله مینه ظاهروله بابا ما ته ستاسو د مینې پته لګېدلې ده چې زه د معافۍ قابل نه وم داسې به کافر هم ونه کړي کم عمل چې ما کړی دی او د هغې باوجود تاسو معاف کړم بابا زه ستاسو عظمت ته سلام کوم بابا موږ له پکار دي چې د تعلیم او دولت سره سره د حوصلې نه کار واخلو. اکثره د تعلیم دولت سره د انسان نه د مور پلار خدمتونه تکلیفونه هر څه هیر شي خو دا سوچ نه کوي چې دا وخت په ما پسې هم را روان دی او سبا له به دغه شان پلار زه هم جوړېږم. د نور دا قسمه ویډیوز کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات واین ضرور سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ دا نشان هم دباو کړئ.